که تر دې دمه پورې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو په سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک وکړئ. د نور سره شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک وکړئ. خپل وړاندیزونه او نظرونه د کمنټس په برخه کې زموږ سره شریک کړئ. اوس راځو سټایلز فارمات او کلیر فارمات ته راځو. که زه دلته مثال راشم او ورته ووایم چې the key use of the مثال دا ګوره دلته دا سټایل اوس روښانه دي. که ورته دا ونیسم په دې شکل سره مثال دا دې ته په دې شکل سره رنګ ورکړي. ګوره که مثال شکل د اشکال دي دا سټایلونه دي. مثال کم سټایل ورته ورکړئ. دا ګورئ دا ټول سټایلونه دي چې مثال هر سټایل ستاسو خوښ وي تاسو کولی شئ چې مثال هغه سټایل خپل متن ته ورکړئ. اوس راځم دلته ورته وایم چې دلته خو موږ ویل چې مثال د دې نه فارمټینګ ویلی چې مثال دې ته فارمت مثال دې ټیبل ته فارمت هم ورکوو. مثال دلته عرض کې چې مثال دلته کلیک کوئ ټیبل ته هم فارمت دا هم چې ده فارمټینګ دی. او دا چې دی مثال سټایل یو سلس یا څومره سلس چې تاسو سلیکټ کړئ هغې ته یو سټایل ورکوئ. زه دې ته سټایل مې دا په دې شکل دا سټایل ورکړه. مثال کولی شو په دې کې موږ ورته چې نیو سټایل په خپله سټایل ورته دغه کړو. ورته چې فارمات ورته دلته ورته ووایو چې شین او دلته فنټ ورته ونیسو چې 14 او بل مثال دلته 14 الاینمنټ یې چې الاینمنټ دلته مثال ورته وایم چې سنټر بیا ورته وایم چې اوکې بیا وایم چې اوکې. مثال دلته موږ یو نوی سټایل د سټایل 1 په نامه باندې چې جوړ هم کړو. که موږ راشو دلته وګورو چې مثال دا سټایل کوم کې اضافه شو دا سټایل دغه دی په دې کې اضافه شوی. ګورئ اوس څه شی شو سنټر. مثال دا که زه دا سلس لوی کړم ګوره دا څه شو سنټر. دا سټایل 1 تاسو ورته مختلف نوم ورکولی شئ. مثال که زه بدل کړم اوس مثال په دې شکل سره دا سټایل دی مثال دا سټایل ورکوو. اوس که زه راشم ورته وایم چې کلیر آل فارمټینګ مثال ټول فارمت به لرې شي. او ورته که مثال زه ورته سټایل ورکړم مثال دا سټایل شته ورته وایم چې کلیر کانټینټ مثال دا متن به د منځه لاړ شي. بیرته ورته وایم چې کنټرول په کیبورډ کې زور رانیسم او د زی کلي ووهم په کیبورډ کې د زی کلي ووهم مثال کنټرول زید. دا مثال بیرته راغی ورته وایم چې دې ته راشم ورته وایم چې کلیر آل فارمت هم د منځه وړي او هغه ډیټا هم د منځه وړي. بیرته ورته وایم چې کنټرول زید بیرته به راشي. مثال دا و چې مثال موږ څنګه دلته سټایل ورکوو یا د ټیبل ته فارمت ورکوو. مثال دا مختلف دا فارمتونه دې کې زیاتره شی نیول خو په قرار سره مخکې به ځو او انشاءالله چې ټول مینوګانې به کور شي. دلته په دې باندې خو پوه شوئ چې مثال څنګه تاسو سټایل ورکوئ. مثال دا سټایل و څنګه نوي سټایلونه جوړوئ. مثال دلته نوی سټایل دی او څنګه یو ټیبل ته فارمت ورکوئ. مثال دا فارمت شو او دلته مثال څنګه کلیر آل مثال کانټینټ هم د منځه وړي متن دې هم د منځه وړي او فارمت هم د منځه دا یوازې فارمت پاکوي او کلیر کانټینټ دا ټکسټ پاکوي خو کوم فارمت چې تا دې سلس ته ورکړی وي هغه د منځه نه وړي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. یو کمنټ چې ستاسو خوښ شوی وي او یا تاسو په دې ویډیو کې نوی زده کړی وي د کمنټس په برخه کې ولیکئ. دا ویډیو د نورو زده کوونکو سره هم شریکه کړئ ترڅو هغوی هم ترېنه استفاده وکړي. ستاسو نظرونه شریکول او فعاله ونډه ماته انرژي راکوي چې ترڅو دغه کورس ژر او په سمه توګه بشپړ کړم. نو ستاسو څخه هیله کوم چې خپل نظرونه یا وړاندیزونه زما سره د کمنټ په برخه کې شریک کړئ.